کا استاد رب طرف نه ده فلا تکونن بستمکیگا من الممترین د شک کون کنا شک مکو په دې حق کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده یا د قران ده ولکل او هر یو د پاره وجهتون یو طرف ده یو مخ ده یو لار ده یو طریقه ده یو طرف ده هو چې هغه مولیها مخ کون کې ده د هغه طرف ته هر چا ځان ته یو طریقه جوړ کړی يهوديان خپل ده عیسایان خپل ده مسلمانانو خپل ده مسلمانانو کې به شر زر ډلې دي هر چا ځان پر خپل جوړ کړی ده نو هغه وایي چې هر چا ځان خپل یو ډله جوړ کړی ده تاسو کوي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا بس وړاندې لاړ شي دا اصل کې د مسابقین ده منډه ته ویل کې یو بل سره مقابله کول یعنی پنې کوي کې یو بل نمخ کې شي پنې کوي کې یو بل نمخ کې شي الخيرات پنې کو کې پنې کو کارونو کې اينما تکونو چرته کې چې یی تاسو اين چرته ما هغه تکونو چې یی تاسو اينما تکونو چرته کې چې یی تاسو یاتی رب ولی بكم الله تاسو الله تعالی جميع اطول چرتم چې یی الله تعالی براولي الله نخلاصي غینا په سورته رحمان کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر راته یاد نه ده چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے د انسانانو د پیرانو ډلې تاسو نشئ تختیدل الله تعالی نه که تختیدې شي د اسمانونو د زمکو په کنارو باندې او تختې او چرېم نشئ تختیدل الا مگر په زور باندې نه د الله طرف نه نو چرتم چې الله بمراولي ان الله بشکل تعالی على كل شيء په هر شی باندې قدیر قادر ده زورور ده ان فیصله ود الله ای ومن حيث خرجت او کم زنا چې اوت کم زنا چې اوزت فولي بسواړوا وجهك مخخل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه او بشکدا ان دمغ ګرځول للحق البته دا حق ده ضرور ده چې دا حق ده صحیح ده من ربک استاد رب طرفنا وما الله او ند الله تعالی بغافل نا خبره عما اغسنا تعملون چې تاسو کوي دا یو حکم شو ومن حيث خرجت او كم زنا چې اوزت فولي نواړوا وجهك مخخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام دا به حکم شو ولید وور اعلی ذکر کړو یا ورستو د جمع صيغه مال بار ذکر کړی اما جواب کو مفسرینو دا ور کړی دی چې دا تاکید د الله تعالی طرف نه چونکی دا خبره ډیره سخت و ډیره درنه و چې ټول عمر او ټول علاقہ د يهوديان او دا ټول دې طرف ته منځ کوي او تا اچانک د منځ بدل کې بل طرف ته نو دا منلو کې ډیر ګران دی نو دی وجن الله تعالی تاکید کو چې خامخه لکه موږ چاته وای ګوره هیر نه کې یو مراد خدا ده او دویم عام طور باندې چې چاته دی بل حکمونو دغه کړه هغه دا کړه چې یو واره حکم داده چې تک مکه نه وزي بل واره حکم داده چې د علاقې نه وزي او یا چې هر ځای نه چې ته وزي خو چې دا مخته خامخه د کعبه طرف ته کړی وحيث ما كنتم او چرته کې چې تاسو فولوا نواړوي وجوهکم مخنخبل شطره داغه طرف ته ان کعبه طرف ته اوس الله تعالی حکمتونه بیانوي یو حکمت خپل ته بیان شو اوس نور بیانوي دا مخ ولې واړوي دا د بیت المقدس په مقابله کې د کعبه ولې هغه ګرځیدا قبله لید پاره د دې اندا چې لا یکونا نشی لالا یکونا د پاره چې نشی للناس خلق د پاره علیکم پتا سو باندې حجت دلیل څوک به تاسو په خلاف دلیل بیان نکي هغه به دا دلایل بیانول اول دلیل واوري بیا دا معنا به نور واضح شي يهوديان په ویلي چې دی وایي چې تورات منسوخ شوی دی او چې تورات منسوخ شوی دی نو زمون قبله طرف ته به مخ ولي کوي چې تورات منسوخ شو قبله منسوخه شو نو به بیت المقدس ته دی ولي مخ کوي نو الله وایي چې دا دلیل دی سره پاتې نشي دا دلیل ته واغسته شنو الله ته واغستو او مشرکین به ویلي چې دی وایي د محمد صلی الله علیه وسلم چې د ابراهیم علیه السلام په دین او دغه نو سه ما دغه په دین نو د ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه بیت الله او د خمند بیت المقدس طرف ته کوي نو ګوره غي زرم دلیل وو نه لاغه دلیل ختم او دغه دلیل ختم چې څوک به اعتراضونه لګي دا دویم دلیل شو دریم دې ته دا پته وا او د خلکو د مخ کې نه ویلي هم چې اخره پیغمبر راځي نو قبله به ور سره بدلیږي او بیا چې دی به اعتراض کوو چې دا څنګه اخره پیغمبر دی دغه قبله بدل نه شو نو هغه دلیل په خلاف باندې څوک به اون ګرځي دا دریم
څلورم دا چې الله حکم کو نو حکم منل خو تاسو ضروری دی او فورا نه منئ نو فورا نه ومنئ چې چاته بیا بهانه جوړه شي دا حکم نه منئ یا د بګی چون چرا وکړه یا د بګی دیری وکړه وغیرہ نو دې طرف ته اشاره ده الا الذين مگر هغه کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم د دوینا یعنی ظالم په بیا مې اعتراض کوي ظالم کو اعتراض نه منې کیږي کنه خو بیا الله جواب د دې ور کوي فلا تخشوهم بس تاسو مې یریږي دا غوینا د ظالمانو نه به یریږي ما دا غینه یره او غبرهټ مکوي وخشونی او ما نه یریږي دا غي مقابله کې ما نه یره همیشه د پاره مونږه دنیا کې د الله او د بل د زورور مقابله چې راشي مونږ الله پریدو او د بل زورور نه به او یریږو نه الله وي بل نه ما یریږي ما نه یریږي ځکه چې ما هر یو زور دغه په مقابله کې ډیر زورور دی ولی اتم ولی او دې لپاره اتم چې زه پورا کما ولی اتم او دې لپاره چې زه پورا کما نعمتي خپل نعمت یو نعمت داو چې پیغمبر راغی بل نعمت داو چې قران ورکو بل نعمت داو چې په دې کعبه او د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې راغی او دا بل نعمت هم درکما چې دا کعبه هم دوباره در قبله کما دا ټول نعمتونه پورا کم علیکم پتا سو باندې ولعلکم او دې لپاره چې تاسو تهتدو لار بیا مومي پس خلار شي کمالک څنګه ارسلنا مونږ را لګلو فیکم پتا سو کې رسولن یو پیغمبر منکم امستاسنا یتلو چې تلاوت کوي علیکم پتا سو باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا ويزکیکم او پاکی تاسو ويعلمکم الکتاب او تعلیم در کوي زدکې پتا سو باندې کتاب والحکمت او د دانایی خبره یعنی سنت نبوی ټول اعمال حکمت دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ويعلمكم او ذکوی تاسو باندې خای تاسو ته ما هغه شیونه لم تکونو چې نوې تاسو تعلمون پویدون کې پاغه باندې مخکې تاسو نه پویدای او اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خدله زده کړ تاسو فذكروني نو یاد کئ ما اذکرکم زب یاد کما تاسو زما نوم علی زبستاسو نوم علما تاسو زما ذکر وکئ زبستاسو ذکر وکما بخاری شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې ما پسړه کې یاد کی زه پسړه کې یادوم څوک چې ما په مجلس کې یاد کی زید اغینا په خ مجلس کې یادوم چې هغه د فرشتو مجلس ته زه باغ کې یادوم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي زه د خپل ګمان بنده باندې ما یعنی څنګه چې ما باندې بنده ګمان کوي هغه څه ور سره کوم او زه ور سره ما دي بنده سره وانا معه حين يذكرني او زه یم مغسره په هغه وخت کې چې کوم وخت هغه ما یادای زه بنده سره ما دا حدیث ته د بخاری او د مسلم دواړو او بل حدیث ته د بخاری شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان ماته یو لشت راځي زه په قدم باندې ورځم کله چې هغه ماته پیدل راځي زه په منډه ورځم کله چې هغه ماته لاس راکړي زه غېږ ورکوم انده د الله تعالی شان دې او د دې ذکر په نتیجه کې همدارنګه د مسلم شریف یو حدیث ته چې د الله تعالی 99 نمونه دي یو کم سل 99 نمونه دي او چا چې داس دکړل چا بسینې کې دا راغلل اغه مراد د الله تعالی ټول صفاتونو سره پیژندل دي او حفظ کولی هم دي او ناغه باندې جهنم اور حرام ده د جنت تزيد کچ د الله یادای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم سړی ذکر کوي د زړه شیطان نه وتلې نشي ځکه چې شیطان د انسان په زړه باندې داسې مخوکه لګولي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د ذکر کوي هغه ته ورستو شي او چې کله د ذکر نه غافل شي هغه بیا په خلق لګي او په همدې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې شیطان د انسان پر غونو کې په یو رکی غړي کې او په یو رکی ګرځي او چې ذکر کوي هغه ته نه لري چې ذکر کوي هغه لري او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ذکر کوون کی مثال د ژوندۍ ده او د ذکر نه کوون کی مثال د مرد ده او ذکر به درې قسمه ده یو قسم بخلی باندې لکه الله وای سبحان الله وای لا اله الا الله وای الحمدلله وای الله اکبر وای وغیرہ وغیرہ یو ذکر بالقلب ده پزړه سره چې تا پزړه کې هر وخت الله یاد ده تا غسر هر وخت خبره کوي تا غسر هر وخت دعاګانې کوي تا هغه په کائناتو کې سوچ کوي ته هر خبره کې داغه حکمت لټای وغیرہ دا دویم قسم ذکر ده او دریم قسم ذکر په عمل باندې ده لکه موږ د ناس د عمل ده د الله ذکر ده منځ کو د عمل ده د الله ذکر ده او ټول ته الله په قران کې ویلیم دي ذکر